السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری سفید ازرمتی. هیله د ګرانو وطنوالو چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د عزت په کالیو کې پټ یاست. په نن ویډیو کې به تاسو ته دا ووایم چې په مسافرۍ کې چې څوک اوسي یا مسافر وي له خپل وطن څخه لرې وي، که څه هم ډېرې رنګینې نظارې وي، ډېرې ښکلاګانې وي، خو مګم زړه چې دی هغه غمجن وي. هغه په دې چې خپل فامیل نه وي، کور نه وي، ورونه نه وي، مور نه وي، پلار نه وي، بچیان نه وي، نو سړی بیا ډېر غمجن وي. نو نن موږ د الین په یو پارک کې یو، د جهلي په پارک کې چې د جهلي په نوم باندې دغه منطقه یادېږي، او دغه یو څو ساحې په تاسو باندې په دې ویډیو کې ګورو. له موږ سره اوسئ. زه سفید ازرمتی تاسو سره. څومره سخت مزل و په سختیو مې پیدا کړلې، اوس د دروازه کې مرور غوندې ولاړ یم. غواړم نوم دې واخلمه، درنه ریښم چې راغلمه، ولې په ما څه وشول لګیا یم غږ مې نه وځي. زړه کې مې خبرې جوړوم خوله کې رانیسي، شونډې مې رپېږي هر څه وایم غږ مې نه وځي. شونډې مې رپېږي هر څه وایم غږ مې نه وځي. شرنګومه که زړه کاڼی کړم ولاړ شمه، ستا د وره زنځیر مې دی په لاس کې زړه نه زړه یمه. وروسته له کلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې، څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یمه. غواړم نوم دې واخلمه، درنه ریښم چې راغلمه، ما څه وشول لګیا یم غږ مې نه وځي. زړه کې مې خبرې جوړوم خوله کې رانیسي، شونډې مې رپېږي هر څه وایم غږ مې نه وځي. شونډې مې رپېږي هر څه وایم غږ مې نه وځي. بیا هم ګران دوستانو ښه راغلاست. دغه په متحده عرب اماراتو کې د الین په ښار کې د جهلي مشهور پارک دی چې ګڼ شمېر پښتانه سیلانیان هم ورته راځي، او ډېر په زړه پورې دی، ډېرې خوندورې او ډېرې ښایسته ساحې لري. څه هم مخته تاسو ته ما یاده کړه چې په مسافرۍ کې چې د چا زړه ډېر خفه شي، هغه بیا یو داسې ساحې ته لاړ شي چې هلته خاموشي وي، کراري وي، ښکلاګانې وي. نو دغه د جهلي پارک هم د ډېرو مسافرو په زړو غمجنو لپاره د پام غلطولو ډېر ښه ځای دی، او دلته ګڼ شمېر پښتانه اوسېږي. نو موږ هم د دغه پارک یو څو ساحې تاسو ته په دغه ویډیو کې درښکاره کړې. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي. او بله دا چې زموږ په هېواد کې په خپله زموږ د هېواد د افغانستان په ښاروالۍ باندې زموږ دغه غږ دی چې موږ ته په خپل وطن کې هم دغسې پارکونه جوړ کړي چې زموږ وطن ته هم دغه زموږ د وطن سیلانیان هم له دغسې ساحو څخه په خپل وطن کې خوند اخلي. او خبره بیا په دې باندې راڅرخي چې امن وي، ورورولي وي، اتفاق وي، یووالی وي، او موږ تاسو نو ډېر زیات خوند لري. نو خدای دې زموږ تاسو په وطن کې تلپاتې سوله او ورورولي او اتحاد او یووالی راولي، تر څو موږ په خپل وطن کې دغسې ښایسته ساحې ولرو، او په خپل وطن کې له خپل وطنوالو سره مصاحبې مرکې وکړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. تر بلې ویډیو چې زه سفید ازرمتی ستاسې په خدمت کې راځم، په الله مو سپارم. د خدای په امان.